جعلناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. او مونږ نوح د پلنو تختو او پر پړو میخونو لرونکې یوې بیړۍ باندې سپور کړ چې زموږ تر نظر لاندې چلیدله. دا و د هغه چا په خاطر بدله چې د هغه بېقدري شوې وه. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. هغه بیړۍ موږ د عبرت د یوې نښانې په توګه پرېښودله. نو آیا څوک شته نصیحت منونکی؟ فكيف كان عذابي ونذر. وګورئ څنګه و زما عذاب او څنګه و زما د ویرونې پای. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. مونږ دا قرآن د نصیحت لپاره آسانه وسیله ګرځولې ده. نو آیا شته څوک نصیحت منونکی؟ كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. عادیانو هم د حق پیام ته د دروغو نسبت وکړ. نو وګورئ چې څنګه و زما عذاب او څنګه و زما د ویرولو عاقبت. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. مونږ د دوامدار شومتوب لرونکې یوه ورځ کې سخت طوفاني باد پر هغو ولیږه چې خلک یې پورته کول په داسې شانې غورځول لکه چې هغوی له بیخه راویستل شوي د خرماو ونې ډډونه وي. وګورئ چې څنګه و زما عذاب او څنګه و زما د ویرونې پای. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. مونږ دغه قرآن د نصیحت لپاره آسانه وسیله ګرځولې ده. نو آیا شته څوک نصیحت منونکی؟ كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. سمودیانو هم د حق پیغام راوړونکي تنبیهات دروغجن کړل او وی ویل یوازې یو سړی چې له همدا موږ څخه دی. آیا موږ اوس په هغه پسې ولاړ شو؟ که موږ د ده پیروي ومنو نو د دې معنا به دا وي چې موږ ګمراه شوي او موږ پوهه له لاسه ورکړې ده. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. زموږ په منځ کې فقط همدا یو سړی و چې پر هغه باندې د خدای وحی نازله کړای شوه. نه بلکې دی بې حده دروغجن خودپسند او په خپل ځان مین تېروتلی دی. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. مونږ خپل پیغمبر ته وویل سبا دوی ته معلومیږي چې څوک ډېر دروغجن او په خپل ځان غاور او تېروتلي دي. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. مونږ د دوی لپاره د فتنې په توګه اوښه لیږو. اوس ته ای صالح په صبر سره ګوره چې د دوی څه عاقبت کیږي. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. او دوی ته خبر ورکړه چې اوبه به د دوی او د اوښې ترمنځ ویشلي وي او هر یو به د خپل وار په ورځ اوبو ته راځي. فنادوا